په بجټ باندې د بحث په دوران کې د اسمبلی د غړي بابر سلیم لخوا د صوبایي وزیر شاهرام خان ترکی د انفارمیشن ټیکنالوژي په بجټ باندې د 420 روپو د کټ لګولو په وجه په اسمبلی کې دغه انخته رامنځته شوه. यो कोई तरीका नहीं है. बैठ जाए صوبایي وزیر شاهرام خان ترکی وویل چې د اسمبلی دغه غړي د خپل شان مطابق د 420 روپو کټ لګولې دي، خو بابر سلیم وویل چې هغه د صوبایي وزیر د شان مطابق د 420 روپو کټ لګولې دي. د اسمبلی سپیکر اسد قیصر د اسمبلی غونډه وځنډوله او د اسمبلی د غونډې وروسته مخالف ګوندونو د دې انخته په لړ کې په پاکستان تحریک انصاف سخت نیوکې وکړې. کل 1:30 بجے اجلاس ہوگا، 1:30 بجے انشاءاللہ. सूबे की तारीख में नहीं, पाकिस्तान की तारीख में बदतरीन हुलड़बाजी, बदतरीन बदतमीजी. د عوامي نېشنل ګوند پارلماني مشر سردار حسین بابک مشال ریډیو ته وویل چې 420 یا 420 خو یو شمیره ده او په دې باندې د جګړې کولو هیڅ ضرورت نه و. دې حکومت کې دوره برداشت نشته دې خبره واوري. دا خو ماشومان هم دا کار نه کوي، دا کم کار دي کوي. دا خو 420 کو فکر دی، 419 فکر دی، 420 فکر دی. او د اپوزیشن ډلې مشر مولانا لطف الرحمن ویل پاکستان تحریک انصاف تل پارلیماني او جمهوری روایت تر خپل لاندې کړی دي. जमहूरियत को सबोताज करने की हमेशा कोशिश की गई है और जो अदम बर्दाश्त का इस पूरे माशरे में जो जमहूरियत इदारे सबोताज कवल कौम के अदम बर्दाश्त पैदा कवल और यो बल खबर न बर्दाश्त कवल دا یو ماحول کریټ کول دي. خو د اپوزیشن د دې نیوکو په جواب کې صوبایي وزیر شاپرمان مشال ریډیو ته وویل چې د ګرمۍ د اوږدې روژې له وجې دا صورتحال رامخته شو. زه به دا وایم چې په جون کې په ثابت کال کې د ټولو نه سخته روژه دا ده، ځکه چې دا د ټولو نه لانګسټ اینډ هاټسټ ډیز دي، د ټولو نه اوږدې او د ټولو نه ګرمې ورځې دي او بجټ سیشنز ډېر ټینس وي او تاسو ته پته ده چې پښتانه د الله فضل دی ټول روژې نیسي او بیا چې کله 14 غنټې ګرمه روژه او بیا 4-5 بجې په اسمبلی کې بحث نو بدقسمتي ده. خو زما خیال دا دی چې په نارمل حالاتو کې به دا داسې څه خبره نه وه.